فاتح ځواک قطاع چې د کابل ښار یو شمېر مهمې سیمې د خوندي ساتلو په موخه ورسپارل شوي دي. اسلامي امارت د کابل په شمول د ټولو ښارونو امنیت او ساتنې ته پوره توجه لري. له دې امله مختلف قسمه قطاعات په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. دا د کابل ښار دارالامان قصر ته غځېدلی سړک دی چې د فاتح ځواک نظامي قطاع د مهال دلته د موټرو پلټنه کوي. پلټونکي مشکوک کسان په دقیقه توګه تلاشي کوي. او بالاخره په یو موټر کې نظامي اشیا نیول کیږي. از مردم میخواهیم که اصول امارات اسلامی را مراعات نماید. امارات اسلامی اصول مقررات را وضع میکند که فایده مردم میباشد. متعهد به اصول شریعت و عنعنات مردم شریف خود هستیم ان شاء الله. د تلاشۍ پر مهال د نظامي کسانو موټر هم پلټل کیږي.